بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 12 سپتامبر کال 2015 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د برنامه شوند پښتنې مختص دي او اله په بدغه وکړو نو د کوم نړیوال مسایل راځي ام سیمایز راځي ام د افغانستان راځي دا ټول مسایل دي پښتنې دي د دوستانو هغه ته به جواب ورکم په زمين کې به نړیوال مسایل به کې راشي او د دوستانو پښتنې به جواب شي. نو نن دویمه ورځ ده چې زه نشم کولای جهادي راپورونه تاسو وړاندې کوم ان شاء الله سبا ته به د ټول یوځای مجموعاً تاسو حضور ته وړاندې شي. د نن ورځې په برنامه کې لومړی پښتنه یو افغان ورور اشرف الدین په نامه ده چې هغه وایي چې د امریکا، پاکستان او د هندوستان پر حالاتو یو نظر واچوي چې دلته څه حالات روان دي، کوم خواته جریانات ځي، څوک چا سره ولاړ دی، قضایا کوم خواته روان دي. تاسو ته څنګه معلومه ده یو خو نړیوال اړیکې د دوی دي، یو سیمه ایز مسایل دي. د سیمه ایزو مسایلو په سطحه باندې تاسو معلومه ده چې چین د پاکستان سره نږدې دی، د هند سره فاصله لري او همدارنګې هندوستان د امریکې سره اړیکې نږدې وي، د چین سره اړیکې ښې نه وي، مګر پاکستان هم د امریکې سره دوغله لوبه کول، هغې ته ځان نږدې خو د هغې نه پیسې اخیستلې او په ضمن کې د چین نه هم پیسې اخیستې دي. نو پاکستان په دوه دامو کې دی، که یو خواته ځي بل خواته خرابېږي او که بل خواته ځي بله ته خرابېږي. په عین حال کې دواړه مملکتونه یعنی پاکستان او هندوستان دواړه په افغانستان کې هم داخل دي. هندوستان غواړي چې افغانستان سره ډېر نږدې اړیکې ولري او د پاکستان د دې اړیکو مخالفت کوي لپاره دې چې هغه وایي دا زما په خلاف استعمالیږي، بنا د افغانستان ته هم ستونزې جوړوي او په همدغې بابت باندې افغانستان ته داعش او ترهګر هم پاکستان رالیږي او د ده بابت نه دی بیا غلط راپورونه امریکې ته ورکوي، چین ته ورکوي چې زموږ فاصله د افغانستان د دې دواړو ملکونو سره جوړه شي، زموږ روابط ښه نه شي او په خپله د دې صحنې نه ګټه اوچته کړي او په عین حال کې دا تهمت په هندوستان باندې وي چې د پاکستان خاوره کې چې کوم ګډوډي روانه ده دا د هندوستان د خوا نه روانه ده. په دې وختونو کې تاسو ګورئ چې پاکستان یو ځلې بیا امریکې ته ډېر ځان نږدې خوږ کوي او امریکا هم ورته دانه اچوي او هندوستان چې د امریکې ته ډېر نږدې شوی او دلته د سیمې مسؤلیت چې دی ما تاسو ته بار بار ویلي چې پس له 2015 نه یعنې شپږویشتم مودې کې به پاکستان به د افغانستان او د سیمې مسایلو نه لرې کېږي او هندوستان به په سیمه کې داخلیږي او امریکا به د هندوستان نه د چین په مقابل کې استفاده کوي. خو کله چې اسرائیل پر ایران حمله وکړه سناریو بدله شوه او دې ته ما اشاره کړې وه، ما تاسو ته ویلو چې دغه دعا وکړئ چې داسې یو موقع بیا برابره نه شي چې پاکستان د بقا لپاره ورته چانس پیدا شي، امریکې ورته ضرورت پیدا شي. کله چې په تاریخي لحاظ امریکې ته ضرورت پیدا شوی دی د پاکستان د وهلو برنامه لږه ځنډېدلې ده او د دې مثال ما بار بار تاسو درکړی چې په 1980 کې چې د پاکستان د وهلو برنامه و، روسانو حمله وکړه په افغانستان باندې د امریکایانو ضرورت شو پاکستان ته چې افغانستان کې باید تېنه کار واخلي، بنا د پاکستان د وهلو برنامه وروسته ولیدله، د روسانو د وهلو د افغانستان کې جنگ مثلا مخې ته راغله، نو دې مسلې څو کاله کم از کم 40 کاله دوام وکړ. همدارنګې 20 کاله مخکې یعنی 40 کاله مخکې په 2001 کې چې کله دوی په 2000 کال کې غوښته چې بیا د پاکستان اټومي قدرت ورته بهانه کړي او د پاکستان د وهلو ته برنامه جوړه کړي، تاسو ته وکتل چې پاکستان یو ځلې بیا ځان د امریکې غېږې ته واچو، د ترهګرۍ جنګ په نامه باندې د هغې ترهګرۍ د جګړې په نامه ځان یې ورته وویلې چې زه به ستا سره دې جنګ کې یو ځای یم او پیسې مو واخیستلې او ځان یې بچ کړه د وهلو نه. کله چې امریکا د افغانستان نه ووتله لوبه دلته ختمه شوله نو هغې وویل چې ما سره خیانت پاکستان کړی دی، بیا دوباره د پاکستان د وهلو برنامه جوړه شوله. امریکې نه غوښتل چې ایران باندې اسرائیل حمله وکړي ځکه چې دلته برنامه د پاکستان دغه وه، هلته هندوستان سره خبرې جوړې وې، د چین مخنیوی و. نو کله چې اسرائیل بدون د امریکې د اجازې نه په ایران باندې حمله وکړه، د امریکې نه دا ناچاري وه چې یو ناکارده عمل چې شوی دی د هغه چون دغه د خوښه وکنه وه، دی مجبور د اسرائیل تر څنګ ودرېږي. نو په هغه بابت سره چون کار اسرائیل کړی و، یوازې پرې نه خو د هلته ودرېده
اوس چې د اسرائیلو مسله تر څو نه حل شوي نو دی څه کوي دی به په ایران کې دغه اوس په ایران کې پاکستان ته دی ضرورت دی نو دی یو ځل بیا پاکستان غې کې ونیوه کومک یې ورسره شروع کړ هندوستان یې لږ شاته ټېل وهه هغه مسله یې شاته کړله په همدې علت سره هندوستان د چینایانو سره ځان نږدې ښکاره کړ ځکه چې هلته امریکې په هندوستان باندې تعرفې ولګولې قیمتونه یې دغه 50% ته تعرفه ویوړله په ضمن کې ورته ویلې چې د روسانو نه به هم تیل نه اخلي او د ایران نه به هم تیل نه اخلي او که ته دا تیل اخلي زه په تا باندې تحریمات او تعرفې لګومه د ده بابت نه مودي په دې شي کې ناراضه شولو 4 ځلې ورته ټرمپ زنګونه ووهل د ټرمپ زنګونه اوچت نه کړل په همدغې میاشت د سپټمبر کې د ټرمپ ملاقاتو په هندوستان کې هغه کانسل ک او دلته د دې منځ کې فاصله پیدا شوله او پاکستان د دې موقع نه استفاده لګیا کوي هم د افغانستان خلاف هم د هندوستان خلاف او د امریکې نه پیسې راوړي او د امریکې مجبوریت دا دی چې ایران کې پاکستان نه استفاده کوي او پاکستان هلته ورسره لګیا دی د ایران په خلاف د ایران د نظام د تضعیفولو لپاره پیسې اخلي هلته کار کوي نو دلته چې کله په چین کې کنفرانس د شانګای او هغه درېیمه ناسته دغه اتیاومه ناسته د جشن د کامیابۍ د چین په مقابل د جاپان کې وشوله هلته هندوستان او دغه چینایان روسان دوی سره ډېر نږدې شول او نوې خبرې او نوې تعهدات وکړل خو یو شي ته متوجه اوسئ چې دغه د هندوستان نزدېکیت چینایانو ته هم موقتي دی او دا د پاکستان نزدېکیت امریکې ته هم موقتي دی ځکه چې پاکستان مکملا امریکې سره تللی نشي هلته چین ناراضه کیږي د چین نه قرضدار دی پیسې ته اخلي نو مجبور دی چې بیرته خپل ځي ته لاړ شي او هندوستان د چین سره روابط هغه رقم ته نشي ساتلی ساختګي دي د هغې په سر دي ځکه چې هغه بیرته باید امریکې ته لاړ شي تعهدات یې هلته دي نو دا د حالات د سیمې چې دغه فعل حال په مصنوعي توګه باندې د پاکستان په فیور کې د افغانستان او د چین او د هندوستان خلاف روان دي مګر هم دا به تغییر خوري بیرته به هندوستان ځي امریکې خواته د چین او د پاکستان دغه کېږي پاکستان چې د ایران قضیه یو طرفه شي یا صلح وشي یا جنګ وشي پاکستان به بیرته ناکامیږي ځي به چین خواته چې کله چین خواته ځي امریکا به یې وهي دا سیناریو ده په لنډه توګه چې تاسو مې دغه وکړل افغانستان په دې کې د هر حالت کې په حساب ضربه خوري خو خبره دا ده چې اوس کوم یو نظام راغلی دی که چېرته دا د پاکستان د سوري نظام بچ وساتي او نړۍ سره روابط ښه کړي دی ممکن ده چې د ده نه ښه بهره اوچته کړي دویم دغه چې دی زمونږ پوښتنه هغه زمونږ ورور په نامه د عاصم افغان کړې ده او د هغه پوښتنه دا ده چې آیا ازبکستان چورلکې واپس افغانستان ته ورکوي او که نه ورکوي قدرمن ورور عاصمه د دې موضوع باندې ما برنامې کړې دي زه فکر کوم چې که چېرته تاسو لاړ شئ زما برنامو کې په 22 د جولای باندې ما په دې بابت کې برنامه کړې وه او هغه مې نشره کړې وه خو د لپاره چې ستاسو د دغه پوښتنه بې ځوابه پاتې نشي یو مختصرا ځواب ستاسو دې پوښتنې ته ارایه کوم چې دا چورلکې څنګه دي فعل حال چې دا کوم اوازه روانه ده چې چورلکې ورکوي او که نه ورکوي دا لا نه ده واضح خو که تاسو زما د 22 د جولای موضوع ته ملاړ شئ هلته غوږ کړئ هلته ما ویلي دي چې په هر زمان او هر وخت کې چې دا چورلکې به بیرته افغانستان ته ورکول کېږي دا د افغانستان ملکیت دی دا هیڅوک د افغانستان نه نشي اخیستلی ولو که دا د 46 دانې د دې په ازبکستان کې دي 14 دي که 14 د دې په تاجکستان کې دي 15 دانې داسې جهازونه دي چې هغه یوکراین ته لپاره د ترمیم تلي ځکه چې یو وخت کې دا یوکراین نه اخیستل شوی وي هغه هم امریکایانو عمل ته دا کړی وي او یوکراین ته یې ویلي و چې ته نه استفاده وکړي د نړیوالو قوانینو د نقطې نظر نه دلته موږ 2 قوانین لرو یو د په نامه د دغې دی د هیګ قواعد دي د 1900 په دې هکله چې یو مستعمره اشغال شوې خاوره هلته که یو شی جنس په بیه اخیستل کېږي هغه ملکیت د چا کېږي او دویم په څلورم شیډول د ژنوا د کنونشن دی چې 1940 کې کړی دی هلته هم په دې باندې بحث شوی دی که دا دی دې کې 3 حالته ورکړ شوي دي چې دا جهازونه چا اخیستي دي کله یې اخیستي دي په کومو پیسو یې اخیستي دي او قرارداد د چا په نوم شوی دی که چېرته تړون
فرضاً د امریکې په نومي پیسې امریکې خپل د جیب نه ورکړي، فلهذا دا جهازونه چې دي دا د امریکې دي. خو که همدغه پیسې د امریکې، تړون هم د امریکې او جهازونه یې راوړي افغانستان ته، او د افغانستان کې په دې 20 کالو کې د افغانستان پیلوټانو استعمال کړي، د افغانستان په ځایونو کې استفاده ترې شوي، بمبارد یې کړی، دا یې کړي، بیا دا بیرته د دغې په اساس باندې ملکیت د افغانستان کې ځي. هر هغه مال چې اشغال شوي حکومت یا اشغالګر قوه راوړي هغې خاورې ته لپاره د هغې خاورې، ځکه چې د قانون د بین الدول لاندې یو اشغال کوونکي خاوره چې دا اشغال شوي خاورې ته د هغه ملکیت حاکمیت دغه پې نه لري چې دا د دې ملکیت کیږي، بلکې هغه حاکمیت دی لپاره د ساتنې د یو موقتي دور لپاره. کله چې هغه ختمیږي دا خاوره بیرته خپل حالت ته ځي. نو که چې دغه دور کې چون دی مسؤلیت د هغې خاورې لري، که کوم جنس دلته دی راوړی یا دلته په خریداري کړي، نو بیرته دا شی کیږي، دا د دې خاورې کیږي. د دغه جهازونو په هکله دا دی چې دا د هغه فنډ نه اخیستل شوی دی کوم چې افغانستان په نامه باندې راغلی وي، یعنې 2300 میلیارده چې د افغانستان په نوم راغلی وي، دا د هغې فنډ نه اخیستل شوي. بنان چون هغه فنډ د افغانستان په نوم دا ملکیت د افغانستان کیږي، ولو که قرارداد امریکایانو د روسانو سره کړي. چون قرارداد د افغانستان په نوم شوی دی، پیسې د همدې نه تللې، دا د افغانستان ملکیت دی. نو په هر حالت کې چې دغه دا د افغانستان ملکیت کیږي، ولو چې اوس جهازونه 15 دانې ویل کیږي امریکې ته نه وړي دي دا 200 میاشتې مخکې. که چېرته حالت د امریکې سره بیرته ښه شي، همدا امریکا به په خپل هغه جهازونه تاسو ته درکړي چې دا جهازونه هم بیرته ویسئ. او چې اوس د ازبکستان سره حالات ښه کېدلو کې دي، بلکل چې حالات ښه شي، روابط نارمل شي، تاسو به رسما یو درخواستي ورکوئ چې دا زموږ ملکیت دی، دا موږ ته راکئ. نو هغه ستاسو ملکیت دی، هغه به تاسو ته ازبکستان درکوي. د ملګرو ملتونو د لارې هم ترېنه اخیستی شي، د دغې د ICG په ذریعه هم ترېنه اخیستی شي، او نارمل حالت کې که روابط ښه وي هغه وغواړي هغه یې تاسو ته درکولی شي. کوم جهازونه چې امریکې ته ورکړي دي هغې خلاف د نړیوالو اصولو او قواعدو ورکړي دي، ځکه چې دوی دا حق نه درلود، دوی په دې پوهېدل دا د افغانستان ملکیت دی، ولو که د هغې قرارداد امریکې کړی یا پیسې کړی. نو دا لنډه توګه پورې دا تاسو ته د ده متعلق زما معلوماتو چې دا په هر حالت کې د افغانستان ملکیت دی. او انشاءالله که اوس راته حالت نه دی معلوم چې رښتیا هم دا خبره دوی کړې ده، واده یې ورکړي که نه ده ورکړي، خو دا قانوني لحاظ نه تاسو ته چې په هر زمان او هر حالت کې چې وي دا به بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دریمه پوښتنه دوستانو دا کړې ده چې د قطر حملې د اسرائیل باندې یو لنډ غونډې نظر موږ ته واچوه. قدرمندو دوستانو ورونو، قطر باندې د اسرائیل د حمله د نړیوالو قوانینو اصولو خلاف ورزي ده، بدون د نګره، ځکه چې چیرته یو مملکت یو بل مملکت باندې حمله کوي، اول هغه به شورای امنیت ته ځي، درخواستي به ورکوي د ملګرو ملتونو د چارټر د 2مې مادې لاندې چې هغه د دفاع خودي مسله راځي چې زما امنیت ته خطر دی، زه ځان نه دفاع کول غواړم، بنان زه د ملګرو ملتونو شورا نه د یو قطعنامه راغواړم چې زه باید هلته لاړ شم، خپل دغې نه دفاع وکړم. په هغه صورت کې بیا که چېرته هغې ته اجازه، لکه امریکا چې لاړله چې افغانستان باندې حمله وکړي، شورای امنیت ورته اجازه ورنه کړه، نو بدون د قانون نه تخلف یې وکړه، هغې اشغال یې وکړه. دارنګې هغسې بیا که چې دغې لکه اوس چې حمله وکړله، خو سربخوده خو حمله کولی شي، خو اصولا دی باید اول هلته لاړ شي او ووایي چې څه مشکل دی، ځکه چې د دې بهانه دا ده چې هلته د حماس ډله ترهګره وه او هغه زموږ ته خطر دی، زموږ امنیت ته، موږ د هغې د وژلو، در حال چې همدغه په خپله واشنګټن پوسټ لیکي چې امریکا او موساد دواړو قطر ته دا ضمانت ورکړی و چې دوی به د حماس وګړو ته دلته چې د سیاسي دغې لپاره کار کوي په دې به حمله نه کوي، اما دوی په دې حمله وکړله او دغه حمله خلاف د دغې او امریکا چې کوم دروغ وایي چې دا زموږ اجازې نه بغیر شوې ده، دا بالکل د خبرې کړې وي. حتی د امریکې تیارو په فضا کې د اسرائیل تیارو ته پټرول ورکړي دي چې قطره پورې د هغې تیارې لاړ شي او بمبارد وکړي، دا کار هم کړی دی. او بل دا دی چې مطالعې وه، اما قطر ته اطلاع نه ورکړې، او اطلاع په هغه وخت کې ورکړې چې کله اسرائیل بم وغورځو، د بم غورځولو په هماغه زمان کې د امریکې نه زنګ راغی چې تا باندې حمله کېږي، ځان وساته. هغه وخت حمله شوې وه. بنان امریکا په دې خپل دغه کې صادقه نه ده اسلامي نړۍ سره، ولو که 1 تریلیون نه چې 10 تریلیون هم عربان ورته ورکړي، امریکا هغه پیسې هم ترېنه اخلي او وروسته یو کوټه کې په دا سر هم وهي، او څنګه چې لګیا دي چې وهي. او اسرائیل د همدغې لپاره ما تاسو ته دا پخوا ویلي چې کله الجولاني راغی
او سوریه د دوی لاس ته ولوېده، ایران او روسیه د دې نه ووتل، نو دی مست شول. دی به دلته داسې لوبې کوي چې د دې نه پس د نورو ملکونو نوبت هم دی، د ترکیې نوبت دی، د مصر دی، د عربستان سعودي دی او د پاکستان دی. او تاسو به وګورئ دغه اسرائیل به په دې هر یو باندې راځي او برید به کوي او وهي به. بنان د امریکایانو د دوغله لوبه ده، په دروغ او فریب سره عربانو ته ډاډګیرنې ورکوي. او بل دا دی چې ډېر ماشومان هغوی ورته وایي چې خیر دی که معامله چې در باندې شوې ده دا وزغمه، په آینده کې به بله در باندې نه کېږي. چې اسرائیل وغواړي بله به هم کېږي، ځکه اسرائیل سفیر په امریکې کې دا خبره کړې ده چې هغې نوم یخیل لیټر دی، هغه دا خبره کړې ده چې موږ به په قطر باندې چې تر څو هلته د منځنۍ وړي وهو به د حماس کسان او که بل هر ځای کې زموږ ته خطر یې موږ به یې وهو. او چون د عربي نړۍ په ظاهره باندې مخالفت ښیي، خو په باطن کې سعودي، اردن، عراق، سوریې او همدغې قطر او امارات متحده د ټولو امریکې ته دا رضایت ورکړی چې حماس کې ختم کړي، زموږ دې کې کوم ستونزه نشته، در حال چې د دې ختمېدلو سره د یو ځل دا سیمه ونیسي بیا د دوی نوبت راځي. هیله ده چې ستاسو پوښتنې ته مې ځواب ورکړی او قناعت وړ مو ګرځېږي. په د دې برنامې د اشتراک سبسکرایب کولو هیله لرم تاسو نه چې راشئ زما چینل سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شریک کړئ او په عین حال کې لایک ووهئ او زنګوله ووهئ تر څو دا برنامې ټول ته ورسیږي. ستاسو د نورو پوښتنو او د پیشنهاداتو انتقاداتو په هیله تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.